بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ او جوړ استئ. نن مونږ په نیپرالوجي کې خبرې کوو، یعنی په کډنی کې خبرې کوو او د کډنی په هغه اساسي یونټ باندې به ان شاء الله خبرې وکړو چې نیپران نومیږي. څرنګه چې دلته مونږ سره ښکاری ګوره دا یو څوک دی چې د ګیډه خلاصه شوې ده او په ګیډه کې دننه دلته وګورئ کډنیز یا بختورکي یا ګردې پرتې دي او ورسره په خوا کې نور ارګن دي. که دغه لږ مونږ نور هم را پراخه کړو ګورو دلته مونږ سره کډنی دی او د کډنی د پاسه بیا دلته مونږ سره اډرینل ګلینډ دی چې دغه هارمون نه افرازوي او دغه کډنی بیا دلته چې هغه جوړیږي ادرار جوړیږي، هغه بیا د یوریټر په ذریعه باندې ښکته راځي مثانې ته او مثانې نه بیا هم دغه شانتې د یوریترا په ذریعه باندې ښکته وځي. دغه کډنی مونږ سره د وینه سپلای لري. ګوره د اورټا څخه خپله وینه ورته راغلی ده د رینل آرټري په ذریعه باندې او بیا د هغې نه وروسته د رینل وین په ذریعه باندې انفیریا وینا کوا په ذریعه باندې بیرته وینه زړه ته ځي. که مونږ چېرته دغه کډني راواخلو لږې پراخه کړو، مونږ کراس سیکشن ورله واخلو، کډني په منځ باندې قطع کړو نو داسې شکل وښی او دغه کډني چې ده په خپلو کې د دې وظیفه بیا د کډني ده هغه د وینې منظم کول، یعنی د دې حجم منظم کول، ورسره په خوا کې پی ایچ منظم کول او ترتیب منظم کول او دغه کم نایټروجنس ویسټ پروډکټ چې دي دا زموږ د وینې څخه لرې کول یا د زموږ وجود څخه لرې کول. کډني په خپله وګورئ یو څو برخې لري چې په دې کې یوه برخه یا بارنۍ برخه چې کوم ده هغه میډولا ده، ډېرو بارنۍ برخه چې کوم ده هغه کارټکس دی، ورپسې بیا رینل میډولا ده چې په رینل میډولا کې بیا رینل پیرامیډونه پراته دي او بیا دا رینل پیرامیډ دی، بیا دننه برخه چې کوم ده هغه رینل پیلوس دی. نننۍ برخه مونږ سره د کډني هغه رینل پیلوس دی. نو مونږ داسې ویلی شو چې کډني رینل کارټکس بهر، ورپسې رینل میډولا کې رینل پیرامیډ او رینل پیلوس لرونکی دی. کډني ته زمونږ وینه راځي او دغه کډني چې د وینې د لحاظه ډیره زیاته غني ارګن دی، ډیره زیاته وینه راځي. دغه وینه د رینل آرټري په ذریعه باندې راځي چې د اورټا یوه برخه ده، موږ ته نه یادونه وکړه. بیا د رینل وین په ذریعه باندې دغه وینه دغه شانتې ځي. په کډني کې یو اساسي ساختمان چې نیفران نومیږي هغه اساسي واحد دی د نیفران، یعنی د دې کډني چې څومره وظیفه سرته رسوي دغه کډني هغه زیاتره برخه په دې نیفران کې سرته رسیږي. یعنی نیفران یو ډیر اساسي واحد دی او د کډني وظیفه چې هغه یورین جوړول دي چې هغې کې اول فلټریشن کیږي، بیا ټیبولر ابزرپشن کیږي او ټیبولر سیکریشن کیږي. دغه ټول په نیفران کې صورت نیسي چې هغې نه مونږ یادونه دلته په نمبر وګورئ. دا دلته مونږ ته ښکاري د نیفران یو ډایګرام جوړو چې د نیفران سر دی ده، دغه نیفران بیا پراکزیمل کنولټیو ټیبول د یو ټیوب جوړوي، لاندې بیا ښکته راځي یو لوب جوړوي. دا وګورئ لاندې میډولا ده، بره مونږ سره کارټکس دی، دغه وینه راځي نیفران ته دلته د نیفران سر ته او دغه نیفران ته چې کله وینه راغله دې ته مونږ ګلومیرولس وایو، دغه وینه د رګ جوړېدنه او همدغه شانتې دغه وینه بیا همداسې په د نیفران کې بره ځي. دلته دا د نیفران نور مخکنۍ برخه ده، داسې اخره کې راځي او د یو اوږد ټیوب سره کنیکټ کېږي چې ته مونږ کولکټینګ ډاکټر. ګوره مونږ ورته دلته اوس د دې بېلې بېلې برخې نومونه لیکو د هرې یوې د نیفران چې کوم مختلفې برخې دلته لرونکی دی. که مونږ ته یادونه وکړو دلته ګوره نیفران اوله کې وینه چې کوم ده هغه د اورټا څخه اخلي، اورټا نه وروسته بیا رینل آرټري راځي، خو بیا ګوره د دې په منځ کې دلته د رینل آرټري نه وروسته رینل اپرن آرټریول جوړیږي، خو دغه اپرن آرټریول ته چې څومره رسیږي دلته یو څو آرټریز نور هم موجود وي چې هغې نه مونږ دلته یادونه نه کوو، په خپل ډایګرام کې لیکو. نو لکه اول سیګمنټل آرټري دی، بیا انټرلوبل آرټري دی او بیا ورپسې ارکویټ آرټري دی او بیا انټرالوبولر آرټري دی او د هغې نه وروسته بیا اپرن آرټري وول راځي. اپرن آرټري وول بیا وروسته په هغه باندې بدلیږي، ګلومیرولس ته ننوځي، ګلومیرولس جوړوي په رینل کارپسل کې. ګوره اپرن آرټریول شه او د اپرن آرټریول دلته راغلی ګوره او دلته دغه ګیر تاو پیچ تاو غونته کې چې رګ جوړ کړه دې ته وایي ګلومیرولس، دا د رینل کارپسل یوه برخه ده.
ګلومیرولس یا ګلومیرول ورته هم وایي چې یو ډېر ناشنا غونته کې نوم دی. اخره کې ګوره دغه اپرن آرټریول نه وینه ګلومیرولس ته لاړه. ګلومیرولس کې بیا څه ناڅه فلټریشن صورت نیسي او بیا وینه افرن آرټریولز ته دي. د افرن آرټریول نه وینه همده شانتې بیا وروسته په څه نفرانونو کې دغه رګ داسې ښکته راځي یو نیغ هغه جوړی ویسل جوړی ته یادونه کوو. ګوره موږ مخکې مې یادونه وکړه چې زموږ د نفرانو وظیفه هغه فلټریشن دی، ټیوبولر ری ابزرپشن دی او ټیوبولر سیکریشن دی چې دې نه انشاءالله په دې نفران کې صورت نشي د شانتې ښکته په نمبر ور باندې. دلته په ګلومیرولس کې اول د ټولو نه مخکې وینه فلټر کېږي، دغه فلټریټ مواد دغه شان دلته راځي دې برخې ته چې دې ته موږ وویل پراکزیمل کنولوټیډ ټیبیول وایي. بیا دغه وینه همداسې ښکته لوف ته راځي چې لوف آف هنلې په نوم باندې هم یادېږي او دغه لوپ بیا دوه برخې موږ سره دلته دي چې یو یې اسینډینګ لوپ دی او سوري اولنۍ برخه چې کوم ده هغه ډسینډینګ لوپ ده او دویمه برخه چې کوم ده هغه اسینډینګ لوپ ده. دا بیا فردر په خپله کې نور برخې هم لري خو هغې نه موږ یادونه نه کوو. بیا ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول دی او د ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول نه وروسته بیا دغه وینه همدغه فلټریټ همدغسې ځي اخره کې د یو اوږد ټیوب سره کنیکټ کېږي چې هغې ته ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول. دلته یو خبره درته وکړم دغه ډسټل کنولوټیډ ټیوبیول راځي بیا د ګلومیرولس سره یو ځای کېږي. دا یو مهمه وظیفه لري چې دې نه موږ وروسته یادونه کوو. بیا د کله چې درنل فیزیولوژي باندې کوم ویډیو موږ جوړوله هغې باندې بیا یادونه کوو. بیا کولکټینګ ډک دی او کولکټینګ ډک بیا دغه شانتې ښکته ځي ځای کېږي. ګوره بېرته راځو دې ډایګرام ته ګورو. دلته اپرن آرټریول او اپرن آرټریول بیا په سنې پرانونو کې په وازه رکټا باندې بدلېږي او بیا هم هغه شانتې یو اوږد سیر اختیاري آرټري او اخره کې په رینل وین کې دغه وینه تویږي. اخره کې بیا په رینل وین کې دغه وینه تویږي او بیا انفیریر وینا کیو ته د انفیریر وینا کیو نه وینه هم دغه شانتې په برابر باندې زړه ته ځان رسوي. خو یو خبره دلته باید موږ واضح کړو چې دغه د نفران بیلې برخې بیلې حجرې لري چې دغه حجرو نه به موږ یادونه کوو انشاءالله په بیلو برخو کې د هر یوې حجرې نه یادونه کوو. نو راځئ دلته مونږ دوه نفرانونه جوړو چې هر یوې جدا ساختمان لري او هغې باندې مونږ یادونه کوو څرنګه چې مخکې مونږ وویل چې مونږ سره وازارکټا په څه نفرانونو کې موجود دی هغې ته تاسو یادونه کوو. یو نفران مونږ سره وګورئ دلته ډېر اوږد لوف آف هنلی لري او بل نفران چې کوم دی هغه ډېر وړوکی لوف آف هنلی لري. دغه اوږد لوف آف هنلی چې کوم نفران لري دته وایي جکسټا میډولري نفران او دی لوف آف هنلی اوږد لري. دا میډولا ده دا بره کارټکس دی او دا بل نفران چې کوم دی مونږ سره دا لوف آف هنلی وړوکی لري دی ته وایي کارټیکل نفران او دا چې کوم دی په دې کې وازارکټا موجود نه دی او ډېر شارټ لوپ آف هنلی لري. ګوره دلته چې کله وینه راشي هغه همداسې ځي اپرن آرټریول په ذریعه باندې نفران ته داخلیږي دواړو طرفونو ته داخلیږي مطلب هر یو نفران ته دغه وینه ځي او دغه وینه بیا دلته فلټر کېږي او څه مواد چې کوم دی هغه فلټریټ دلته نه خارجېږي او دغه فلټریټ همدغه شانتې ښکته راځي بیا دغه په دې اخره کې کولکټینګ ډک ته رسېږي په دواړو نفرانونو کې مطلب په ټولو نفرانونو کې دا صورت نیسي. موږ مخکې مې یادونه وکړه چې کډني چې کوم ده هغه ډېره غني د وینې اروا لري. د غني د وینې اروا د دې لپاره لري چې دلته موږ مخکې ته یادونه وکړه چې په دې کې د وینې حجم کمپوزیشن او ورسره په خوا کې هغه ویسټ پروډکټ لرې شي چې دغه د وینې د زیات اروا د دې سبب کېږي چې دغه وظیفه نفران په خپله په صحیح طریقه باندې اجرا کړي. نو ګوره اوس موږ دلته ته یادونه کوو چې کله نفران نه د اپرن آرټریول په ذریعه باندې وینه راوځي دغه آرټریولز بیا وروسته د دې ټول نفران نه داسې تاو پیچ شوي ځکه د دې لپاره چې دلته جذب او بیرته سیکریشن صورت ونیسي په ښه طریقه باندې په دې نفران کې او د هغې نه وروسته دغه وین بیرته اپرن آرټریول ځي او د
هغه رګ سره یو ځای کیږي او د هغه رګ به اخره کې وروسته رینل وین سره یو ځای کیږي او وینه ځي. دا خو د دې کارټیکل نفران یو ډایګرام تشریح شو. دلته مونږ د بل نفران کې چې کم کې وازه ریکټا موجوده وي هغه باندې خبرې کوو چې کله اپرین ارټریول په ذریعه باندې وینه د سراشي هغه بیا خکته هم دغه شانته میډولا ته راځي او په میډولا کې د یو نیغ بل رګ جوړي تقریبا کفیلریز ته ورته ساختمان وي او دلته کې بیا دغه ساختمان ته چې کفیلری ته ورته ساختمان دی او نیغ کته راغلی دی ته مونږ وازه ریکټا وایو. دې ته وازه ریکټا وایو. دغه وازه ریکټا چې د کوم وظیفې لپاره مشهور دی هغه په دې میډولا کې په میډولا کې دلته داسې اسمولر ګریډینټ جوړول چې د وینې هغه غلظت کنټرول شي. دلته چې وینه یعنی ډیره رقیقه که چېرته ضرورت وي رقیقه کېږي د دې اسموټیک ګریډینټ په ذریعه باندې او که چېرته ضرورت وي نو بیا ډیره کنسنټریټډ کېږي وینه. مطلب کنسنټریټډ کول او د سوري د وینې نه د ادرار کنسنټریټ کول او د ادرار رقیق کول دلته په دې ځای کې صورت نیسي. مونږ مخکې ته یادونه وکړه چې زمونږ د نفران هر یو برخه بیل بیل حجرات لري چې هغې نه مونږ یادونه کوو. اول دلته وګورئ دا د کلیکټینګ ډکټ حجرات دي چې پرنسپل سیلز دي او انټرکلیټډ سیلز دي. بیا دا د لوپ اف هیل حجرات دي دلته چې دا د اپیتیلیل ولته کې حجرات دي 10 سیګمنټډ سیلز په نوم باندې یادېږي. او بیا دلته موږ سره دا د ډیسټل کنولوټیډ حجرات دي کنولوټیډ ټیوب حجرات دي چې کوبیډل سیلز دي. او بیا موږ سره دا دلته د پراکسیمل کنولوټیډ ټیوب حجرات دي چې دا هم کیوبیډل حجرات دي خو یو خصوصیت دی دا چې هغه مایکرو ویلای لري. دلته د ځان په خپل سر باندې مایکرو ویلای لرونکي حجرات دي. بیا دلته مونږ کرینل کارپسلز ته راشو. رینل کارپسلز هر یو بیا دلته یو څو جدا ډوله حجرات لري. رینل کارپسل اول په دې کې ګلومرولس دی چې ګلومرولس کې دلته چې کوم حجرات موجود دي زموږ سره هغه پیرایټل سیلز دي د ګلومرولس چې ستنس حجرات دي. او بیا دلته په ګلومرولس کې موږ سره پوډوسایټس حجرات موجود دي. که چېرته موږ دغه ګلومرولس لږ نور هم راواضح کو دلته دغه پوډوسایټس حجرات او د پیرایټس حجرات هغه ریلیشن به موږ ووینو چې څرنګه کېږي. وګورئ دا موږ سره زموږ ګلومرولس په ښه ډول باندې موږ جوړ کړه او دلته وګوره چې په دې ته وینه راځي او دغه وینه خپل ځان سره سره حجرات راوړي او دلته بیا موږ سره دغه د ګلومرولس کیپسولز دی او دلته پیرایټس حجرات موږ سره موجود دي. او په ګلومرولس نه بیا غیر چاپیره دلته چې کوم حجرات موجود دي هغه پوډوسایټس حجرات دي. دغه پوډوسایټ حجرات اصل کې د فلټریټ هغه اندازه موږ سره معنی چې څومره سایز کې فلټریټ کولی شي. دې ټولې برخې د رینل کارپسلز وایي. دې ته څه وایي؟ د رینل کارپسلز ویلی کېږي. دا موږ سره د پراکسیمل کنولوټیډ ټیوب حجرات دي چې مخکې ته نه موږ یادونه وکړه چې دا ویلای لرونکي دي. او دغه ګلومرولس بیا په اخره کې ایپرنټ ارټریولز جوړوي چې هغې باندې مخکې موږ وغږېدلو چې هغه کوم وظیفه لري او په کوم نفرانونو کې څرنګه ساختمان منځته بیا مخکې راوړي. دغه ګلومرولس اصل کې د فلټریشن لپاره دی چې دې کې فلټریشن کېږي او وروسته آینده ویډیو کې انشاءالله موږ ته یادونه کوو چې په کومه طریقه باندې بیا فلټریشن دلته صورت نیولی شي په دې ګلومرولس کې. آینده ویډیو کې انشاءالله موږ د دې فیزیولوژي نه یادونه کوو.